د کورنیو چارو وزارت پخوانی ویان نصرت رحیمي د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي پټ رازونه افشا کړل. نصرت رحیمي ته څنګه اخطارونه ورکړل شوي دي او خوشحال سادات یې څنګه له دندې لرې کړای شو، هیله دا مطلب را سره تر پایه پورې وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د کورنیو چارو وزیر خپل پخوانی ویان نصرت رحیمي پر مرګ ګواښلی دی. د کورنیو چارو وزارت پخوانی ویان نصرت رحیمي په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې پر ترهګرو او مافیایي ډلو سربیره په کور دننه هم ګواښل کیږي. نوموړي په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي د کورنیو چارو وزیر راته وویل که د کوم څه ولیکل د خوشحال سادات په برخلیک به اخته کړای شي او د سادات په څیر به پر کور کینی. رحیمي له تاندوي پاڼې سره په خبرو کې وویل د کورنیو چارو وزیر په دې خاطر ګواښي چې ګواکې په یاد وزارت کې څه موده وړاندې د ګمارنو افشا شوی لیست د رسنیو ته ورکړی و. هغه وویل چې دا کار ده نه دی کړی، خو وزارت یې پر ده په زوره مني. نوموړی وایي اوس که په کورنیو چارو وزارت پسې هر څوک په فیسبوک کې څه ولیکي دوی یې پر ما حسابوي. نصرت رحیمي پر دغو ګواښونو سربیره نن تاند ورځپاڼې ته د یو بل راز هم پرده پورته کړه. دی وایي هغه وخت چې دی رسمي ویاند او د ټاکنو د جنجال پر وخت عبدالله د ټاکنو کمیسیون غړي ممنوع الخروج اعلان کړل. د وزیر په مشوره ما رسنیو ته وویل چې دوی د دې صلاحیت نه لري چې څوک ممنوع الخروج اعلان کړي. له دې وینا وروسته عبدالله له مسعود اندرابي سره اړیکه ونیوله او ورته یې ویلي وو چې ولې مو دا کار وکړ. وزیر په ځواب کې ورته ویلي وو چې دغه کار نصرت رحیمي په خپل سر کړی دی او دوی ترې خبر نه دي، نو د همدې فشارونو له کبله یې زه له دندې لرې کړم. نصرت رحیمي چې څه کم 3 کاله د کورنیو چارو وزارت ویاند و، څه موده وړاندې له دندې ګوښه شوی دی. د کورنیو چارو وزارت تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو را سره تر پایه پورې کتلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ سره او چینل هم سبسکرایب کړئ.